خبره نه مني بس لی په لی آسې بس شرر جوړوي نه لکه د مزاق دپاره زموږ دا یو ملګری دی کله کله راتوب کوي ګډې کې اوري چې یاره داسې او داسې اوري لکه خبره اتره دا کوي خو دا یاران دوستان یې لږ راته کنټرول کړي چې بس لږ کنټرول شه اوري لکه ډېر خوند مزه یې واخیسته دی چکر نه اوري او جناب د بل ځوان مو سره هم ناست دی تاسو مخه مو میز باندې ټیبل نه کته سټینګ شوقي هم د دې سره خبرې اترې کوو پارویکس داسې جی جناب او د پار بارې کې څه سهولت کمی ممی پیشي شته ورکې که نه یاره سهولت به راکړي چې وایي یو خو چې دا کمه لیاره ده دا یې لږه ډېره خرابه ده خو کم از کم مو د اعلی چارواکو نه دا دغه کم مشران دي کم از کم دله لږه توجه ورکړي جناب سړی ډېر سیریس دی یو بل شعر به ترې هم واورو وی ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته چې په زړه کې صاحب نه وي رحمانه او د رحمان وینا به اله در په یاد شي د رحمان وینا به اله در په یاد شي چې یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي او خرچه مرچه څوک ډیره کوي لکه ګروپ کې هم کا چې لغونې پیسو نه خوي خرچه که برابر دی خرچي والا بې دی چې شاته ولاړ دی دی ډېره خرچه کوي یو هغه هم دی خو سیرته شوی دی سلامونه نیکی احترامات ملګرو عبدالرحمن امید ټول به خشاش بشا چې جناب نن موجود یو زیړې پار کې ډاکټر صاحب سره هم موجود دی دې سره خبرې اترې کوو آیا زیړې پار دې سره څنګه ولګول جی ډاکټر صاحب اول خو عابد بھائی تاسو ډیره مننه شکریا تاسو موږ ته د موکر وکړه بالکل جی نن موږ راغلي یو د ځکه د زیړې پارک ته د موږ کوم اپر لیر او رغزي دي د زیړې کوم پارک ته هغه ته موږ راغلي یو نن چونکې زموږ کلینیک چوټي وه نو موږ د مو کلینیک څخه چوټي وه نو موږ دا مناسبه وګڼله چې نن به لاړ شم د زیړې پارک سیر به وکړم او د ښایسته نظارې به وګورم نو ماشاءالله دلته کې راغلي یم ډېر دنیا خلک راغلي دي موږ سره هم داسې نور ملګري هم راغلي دي چې خلک انجوای کوي او دلته خلک راشي بیا ځانو ته روټۍ پخوي او سالن جوړوي او هغه بیا انجوای کوي او خوري په خپله کې نو یو ډېر ښایسته ځای دی او تاسو ټول راتلی شئ ښه پرامن علاقه دی نو تاسو ضرور راشئ انشاءالله تاسو به هم دې ځای نه خوند اخلی نو موږ هم خوند واخیستو دا ابشار دي او داسې لاندې نهر دی د اوبو ډېر غټ نهر دی نو ماشاءالله ډېر یخې اوبه دي او ډېر ښایسته خوند کوي او ډېره ټنډه هوا چلیږي موسم هم ډېر برابر دی نو بالکل پرامن علاقه دی تاسو څوک هم راتلل غواړئ تاسو د زیړې پارک ته راشئ د سیر وکړئ او دلته نه انجوای واخلئ ډېره مننه نو جناب موږ سره ډاکټر صاحب هم موجود دي خبرې اترې تاسو هم واورېدې نور بار کې څومره کسان راغلي ایرګیر هغو سره به هم کوېسچنې تپوسونه خبرې اترې کوو نو جناب بکي موږ سره اوسئ نو جناب د بل ځوان هم موجود دي سره به خبرې اترې هم کوو چې دا کوم ځای راغلی جناب ته کوم ځای نه راغلی جی موږ باړې شیخانو نه راغلي یو د ګودرو راته چا ډېر زیات صفت کړی چې یاره راشي چکر ولګوو ډېر ښایسته ځای دی خو موږ دا ځای انجوی کړو ډېره زیاته او ډېر ښه مزه یې راله راکړې ځای باندې اورې ډېره زیاته مزه یې وکړه دا ټول انډیوالان دي دا ټول سره یو ګاډي کې راغلي یو خو ډېر ښه ځای دی دا ځای او تاسو اکثر پروګرام جوړو دا سو لیډر وي که بس هسې ذاتي مشوره کو چې یاره پلانیز د بسو څه داسې یو کاس اهم کاس دا بس موږ خپله ځاني ګلکاران یو او دا ملګری هم ګلکار دی دا هم ګلکار دی لکه دې خبر روچته که چې یاره ځو چکر نو ما ورته بس د دې نه ښه خبره کومه دا ټول سره مزدوران دي اورې نو بس سره چکر هم را برابر کو او چکر له راغو نو جناب تاسو څنګه واورئ ګروپ کې اهم کاس یو پکار وي چې هغه د لیډر وي چې هغه مشوره وکړي هغه ټول امین کوي تاسو کې داسې یو کاش ته چې هغه شر ډېر کوي چې یاره خبره نه مني او چې آیا ګاډي ماډي کې داسې یو کاش ته هم لکه چې خبره نه مني بس لی په لی آسې بس شرر جوړوي نه لکه د مزاق دپاره زموږ دا یو ملګری دی کله کله راتوب کوي ګډې کې اوري چې یاره داسې او داسې اوري لکه خبره اتره دا کوي خو دا یاران دوستان یې لږ راته کنټرول کړي چې بس لږ کنټرول شه اوري لکه ډېر خوند مزه یې واخیسته دی چکر نه اوري ډېره مزه وکړه او دا کسان چې کوم دي د کلي ولا دي که آسې که راغونډ شوي دي څه دا ټول موږ د یو کلي کسان یو اوري او د یو محلي د یو کور اخوا دی یو کور اخوا دی لکه به سره فاصله کې هم کورونه دي خو لکه موږ راغلو دي چکر له ډېر زیات هم انجوی کوو ډېره ښایسته علاقه ده اوري ګودرې او بل داسې د لارې ګودرو بره کې څه یاره د لارې صحیح دي که نه څه سهولت شته که نشته یاره د څه ځای پورې خو سهولت شته خو چې موږ کوم ځای نه راتلو که نه هغه ځای کې سړک یې ټولې کچه دي لکه سهولت پکې دومره نشته خو چې هغه ځای نه موږ راوړو نو سړک یې څه نازه ځای پورې پخې دي څه نازه ځای پورې کچه دي او پارک کې څه تبدیلي په نظر تاسو راځي چې یاره دا کار وشي ونه شي ورکړي پارک خو خیر موږ لومبی ځل راغلو دې پارک ته اورې خو موږ ډېره زیاته انجوی کړه ډېر ښایسته پارک دی ما ته وګوره او دې کې زنګوګانې او دغه نور هم ولګي نو لا به بهترین خوند مزه پیدا شي د جناب تاسو نامه زما اکرام الله نامه ده دا ټول یاران دوستان دي
خو دلته کې اوبه ډېرې مزېدارې پیږي، ډېر ښایسته پارک دی، موږ پکې چې راشو په ډېر شغل پکې کېږي. پوه شوې؟ او اکثر څه پروګرام جوړ شي ته ورته هغه ورکوي مشوره څه کادو ورکوي یو نیم کاس ته مشوره؟ نه مشورې والا بس هغه سړی دی هغه چې ولاړ دی بس دی ورکوي. او خرچه مرچه څوک ډېره کوي لکه ګروپ کې یو همکار چې لغونې پیسو نه ښوي خرچه که برابر وي؟ خرچې والا بې دی چې شاته ولاړ دی دی ډېره خرچه کوي، یو هغه هم دی خو سېرته شوی دی. نو جناب د ګروپ کې یو همکاس نو ګروپ کې همکاس یو داسې هم وي چې هغه خرچه هم کوي او هغه مشوره هم ورکوي. نو جناب ګروپ کې یو کاس ضرور داسې پکار. نو جناب تاسو بیکګراوند کې هم کتلی شئ چې د پخلي سیستم څه کوم دی دا هم کوي. نو ګروپ کې یو همکاس داسې چې هغه ته پخلی هم ورسي دا سره خبرې اترې هم وکړي دي او دې نه به یو څو شعرونه هم اورو د کسان یې چې دې ته شعرونه ډېر هم ورسي. نو جناب دې نه به یو څو خوندور شان شعرونه هم اورو. وی ګل چې پکې نه وي د ازغو سره مې نه لګي، ګل چې پکې نه وي د ازغو سره مې نه لګي، یاران مې پکې نه وي جنکو سره مې نه لګي. نو جناب سړی ډېر سیریس دی، یو بل شعر به ترې هم واورو. وی ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته، ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته چې په زړه کې صاحب نه وي رحمانه. او د رحمان وینا به الله در په یاد شي، د رحمان وینا به الله در په یاد شي چې یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي. او ګل سورې سورې کم د ازغو نه څه ګیله ده، ګل سورې سورې کم د ازغو نه څه ګیله ده، خپلو پوروسو هم د پردو نه څه ګیله ده. ډېره مننه ډېره مننه. او جناب د امیر صاحب هم سره ناست دي نه به تپوسونه هم کوو چې دا پار بری کې سي کوم ځای نه راغلی. جی امیر صاحب کوم ځای نه راغلی او نامه دې څه ده؟ مو نامه محمد عمران دو، موږ د بوړې نه راغلي یو د پارک نه جمعې ورځ به بس مو چې ځا سیل څه پټاوي وکړو. ماشاءالله ډېر ښکلی پرسکون زوی دی او ډېر ښکلی انټرټینمنټ پکې کېږي ټولو ملګري. او د پار بری کې څه سهولت کمی ممی پیشي شته ورکړي که نه؟ یاره سهولت به راکړي چې وایي یو خو چې دا کمه لیاره دی دا یې لږه ډېره خرابه ده خو کم از کم مو د اعلی چارواکو نه دا زوی کم مشران دي کم از کم دله لږه توجه ورکړي او دا زوی لږ نور هم سره ایډوانس شي ځکه چې اوس خلک اوس دومره کوشش نه کوي چې مري نور والو کوله لوړ شي او دلته هر سړي دا زړه غواړي چې دا زوی لا روشي ځکه چې پرسکون ماحول دی. او جناب د بل ځوان مو سره هم ناست دی، تاسو مخامخ میز باندې ټیبل نه کته سټینګ شوقي هم د دې سره به خبرې اترې کوو پارویس داسې. جی جناب تاسو نامه ده کوم ځای نه راغلی؟ مو نامه جلیل دو یم د بوړې اوسېدونکی او دلې چکر له راغلو ډېر ښکلی زوی دی او خیر سکون زوی دی. بس جمعې ورځ د ملګري یورونو دغه ویل چې چکر وخونو بس دا بورې کې راغللو. او دا پار باری کې څه کمی پیشي ورکې شته که نه؟ والا پار باره کې څه کمی پیشي نشته او بس کمای پیشي کې دار چې لګ لوس په کې خوښوي لګ پاڼ مانو ته منظور کې بس نور دایلو کا خپلم خوشبو نظریه لري هر شب کې ډیر تیر دي خو بس صرف لګ خرچه لري. او جناب د بل امیر سے کوم دي دو ګروپ علاقه سي دي سره مو خبرې تر کو صدا پار بری کې سي. جی اعوذ بالله من الرحمن الرحیم. مو خپل عثمان نمبرو زه بډو سیدون کایم او زرګری کور کوم او زه د ځله په چکر باندې راغلی یم. ډېر زبردست زوی دی نیچرلی هم ښکلی دی او بل هر یو سهولت هم پکې شته صرف د عمومي لګلیارې مسله یې ورو دا چې ټیک شي نو انشاءالله تعالی نور به خلک به هم ته ډېر ارڅي و کوشش به حال ډېر کوي. سٹارٹ کی تاسو هم ډاکټر سے خبرې اورې دا اختتام پذیر ویډیو ډاکټر اخیری کې سپې حامر کی د خلکو د پار بری ته د نور خلکو ته. جی ډېره مننه عبدالرحمن صاحب. اول به زه تاسو ته خپل تعارف وکړم. ما نوم دی ډاکټر عبدالرحمن اورکزی، زه د هومیوپیتک ډاکټر یم په هنګو بازار کې ما کلینیک دی. جی بالکل دا نن څه تاسو کوم ریکارډینګ وکړ نو د کې سټارټینګ کې مو خبرې کړې وې نو مو دې دپاره راغلي وم چې د دې علاقې پروموشن وشي او داسې کوم روډونه خراب دي یا د پارک انشاءالله کار روان دی، پنډونه داسې منظور شوي دي، روډ باندې کار چلو دی او انشاءالله دا به نور هم ترقي کوي. نو مو دا پیغام دی چې څومره خلک دي سیاح چې څومره خلک دي د سیر تفریح والا نو هغه دې ته فیملي سره هم راتلی شي، ښه سکیورټي ښه د حکومت په نګراني کې ښه آرمي نګراني کې دا ځای فرامن ځای دی. نو انشاءالله تاسو ټول راتلی شو خامخا د دې ځای سیر وکړو او دلته کې د ابشار دي اوبه دي نو تاسو به انشاءالله د دې انجوای واخلو او تاسو به ډېر خوند واخلو. ډېره مننه. نو جناب دا زیړې پار د ایرګیر خلکو نه تپوسونه وکړو د تاسو خبرې هم اورئ نو زه بدرم تاسو نزد غواړم تر بل ویډیو پرې د لوی الله په امان.